قدرمنو هیوادوالو د نیکمرغه لوی اختر مو مبارک سه. هموطنان عزیز، عید قربانتان مبارک. راغلی ما د مهمند د لوی کندهار د میوې مارکیټ ته. چې برق مارکیټ ته راکش کې خو لږ پنکه به په ولګو دا سلامونه ستړي مه سئ، وخت مو په خیر. هیله ده چې جوړ و روغ بایست، خوشحاله بایست. دوستانو د یو بل پروګرام ستاسو په چوپړ کې حاضر شوی یم. راغلی یم د مهمند د لوی کندهار د میوې مارکیټ ته چې دلته کم ډول میوې خرڅېږي. تر کومه حده چې زه خبر یم یا ما لیدلي دي هغه به په تاسو هم ووینم چې کومې میوې دي، ترکاري ده، خو دغسې ډېر شیان چې خرڅېږي تاسو ته به معلومات درکړو. تاسو زموږ سره اوسېږئ انشاءالله. د دکاندارانو سره به خبرې وکړو، د زړه خواله به واخلو او د احواله به ځان خبر کړو. د حاجي صاحب تر څنګ ناست یم، د حاجي صاحب سره به د زړه خواله هم وکړو او د دغه مارکیټ چې دی څه کار کوي پر هغه برابر به مو ورسره وغږېږو. ستړي مه سئ حاجي صاحب. خیر اسمان قبول څنګه یې ښه تشه نیولې ښه دي تشه خوشحاله اوسئ. حاجي صاحب نوم دې راته ووایه. نوم مې علي احمد مجاهد. مجاهد صاحب څونه وخت کېږي چې د میوې په مارکیټ کې کار کوي؟ هغه یو شل 22 کاله به کېږي. ښه دونه ډېر وخت و دغونه ښه چی شي خرڅوئ دلته؟ دا د کندهار میوې دي و سبزي دي، بینډۍ دي، بانجان دي، انار دي، زردالو دي، چې هر څه د کندهار که سبزیجات کې میوه‌جات پاکستاني او کندهاري دواړه. ښه که دا هم راته ووایه چې صاحب خپله دغه ځایو څخه تاسو خپله راوړئ که نور خلک درته راوړي هغه چې کرلي هغه یې راوړي؟ یا دا نور تجاران د پاکستانه پاکستاني مالونه راچلي، د لښکرګاو د فراسه بیا فرایي او هلمندي مالونه راچلي. یا د کندهار هغې چې دي هغه یې خپله په زرنجانو په موټرانو کې راوړي مارکیټ ته، بیا موږ جن رانوسو دلته بیا خرڅوو پرې کڅوړه باندې لسی او شلی بیا پر اچو بیا بازار ته ورکوو. ښه بازار ته یې ورکوئ که تاسې یې وروړي که یا دوی خپل هغه دکانداران راځي دلته یې رانیسي په خلطو بیا یې وړي؟ یا هر سهار دکانداران راځي د خپلو ساحو څخه، څوک د لو ولي، څوک د حضرتجي بابا څخه، څوک د زاړه ښاره، څوک د مالجاته، څوک د کرزه، څوک د کشلاججي، د هر یو د خپله ځای راځي دلته بیا رانیسي بیا نو موږ خرڅوو یو لسی شلی پر اچو د هغه مو خواري ده. ښه دا هم راته ووایه چې اوس خو نو دا د دوبی سو د خیره ګرمي سو په کندهار کې د څه شي وخت دی دلته څه شي رسېدلي دي؟ اوس نو کندهاري میوې رسېدلي دي، ګرنګچ، الوچا، زردالو دا رسېدلي دي او بینډۍ رسېدلي دي، بادرنګ یې رسېدلي دي، رومیان یې هم د هلمند رسېدلي دي، د کندهار د لایسوره دي ورته غواړي. ښه که دا هم راته ووایه چې د کوم د پاکستان څخه چې دغه راځي هغه ښه دي، تازه یې ډېر وخت نه خرابېږي که د کندهار دی د لښکرګاه دی د نور ولایتونو دی؟ یاره د پاکستان هغې چې دي هغه په ښه وخت کې راځي، هغه وخت هوا خو نه کوي، نه خرابېږي، 4-5 ورځې وي هر شی، که بانجان وي، که بینډۍ وي، که رومیان وي. او زه اوس چې ده هوا ګرمه ده دلې در یوه ورځ در 2 ورځې بلا نه بینډۍ وخت لري نه رومیان لري، هوا ګرمه هغه وخت هوا خو نه کوي، هغه ژر خرابیت نه کوي، هوا خو نه کوي. ښه په پلاستیک کې تاسو خو پلاستیک بس ته خرڅوئ که نه؟ و دلته خو نو منکټي نه دي ګرده دغسې یا دلته بیا مې حساب ورته کېږي په مالکټ هم خرڅېږي. ښه پلاستیک خلطه مثلا د بینډۍ خلطه په څو ده تقریبا؟ دا کندهاري چې ده په 4.5 ده، 2 منۍ، هلمندۍ بیا په 3.5 ده. او هلمندۍ چې دي هغه ډېرې غټې شي، د هلمند خلک بس دا طبیعت لري، دا جیدات ورته وکړي دغونه غټې کړي چې بارګه سره د سړو د خوراک یې وباسي. هغه انو باره د اصل افغاني تر کندهاري ښکته خرڅېږي. کندهار والا یې بیا نه کوي میده شي، موږ ته میده یې راوړي هر ورځ موږ ناري انو هغه میده شي د هغو هغې 100 افغاني ګرانې په خرڅېږي. یوه خلطه 2 منه په هلمندۍ په 3.5 ده، کندهاري په 4.5 ده. ښه ډېر ښه. د په پای کې دا هم راته ووایه چې دې مارکیټ چې فعاله شوی دی څونه خوشبینه یاست؟ دلته ډېر خلک راغلي چې کاروبار دلته کوي. مخکې فکر کوم په بازار کې سره تقسیم وکنه بیا دا مارکیټ ته جوړ شوی دی، څونه خوشحاله یاست دغه مارکیټ؟
مارکیټ خو نو دا ښه مارکیټ دی پخوا چې و هغه سره خامه و تنګ هم و دغه د حکومت مارکیټ و په سره جامه کې او دا مارکیټ چې دی دا ډېر ښه مارکیټ دی خلک ازاد دي وسا دي دغه خواري نو چې ده هغه په مارکیټ نه لري هغه په وخت په زمان پورې اړه لري خواري ډېره مننه حاجي صاحب خیر اوسه ستاسو مننه نو په مارکیټ کې دوه سایوان دي او دغه سایوان د مسول سره ناست یو د سربم د زړه خاله وکړو پښتني بورڅو کو تاسو زموږ سره اوسېږي په لومړي قدم کې تاسو ته شراغلاس وي ستړي مسي څنګه شه بخیر سره شه د شپه ورشه بخیر ده خوشاله وسه جوړ وسه نوم دې راته وایي صاحب حاجي ظاهر جان څونه وخت کېږي چې دلته دغه سایوان کې مثلا تاسو مسؤل یاست د اول سره چې جوړ سو که نه بیا وروسته راغلی چې اول سر جوړ شوی دی د مارکیټ ته د سایوان ته زه راغلی په ګرده کې هېڅوک نه وه اول سر دا نیم سایوان ګرده ما چلوي اول سر بس زه راغلی چې دا مارکیټ هغه سرې جامې سره موږ راانتقال شولو اول بس زه دلته رالم بیا دا نور انسانان ګرده بس ما سره راوستل سره ځای پر ځای مو کړل ښه دلته هم داسې دي چې مثلا لکه دوکانونه اوس خو داسې دی دا ازاد دی نه یا د ټوله خلاص دی دلته هم هغه حصې ویشل سوي دي چې دا د دغه ورور دی دا د دغه ورور دی و دغه در یوه میله و در بله میله و بیا در دغه میله و در دغه میله پورې دغه خانې دي بس دو جیش خانې دي دا نو په یوه خانه کې 4 کسه کار کوي چې هغه غریبان یې چې تکړه هغه په یوه خانه کې یو نفر یې بس دغه په تقسیم اړ په د کاروبار په تقسیم باندې خپل ځای نیولی دی هغه مو بس ورکړی دی ښه څونه شیان دلته خرڅېږي مثلا څو رقم میوې دي او دغسې نور د شیش خرڅېږي بس څه چې د کندهار میوه چې ده ټوله دلته خرڅېږي د افغانستان میوه چې ده چې هر شی دی هغه ټوله خرڅېږي د انارو و د انګورو و د پیازو و د وږي و څه چې د کندهار میوه ده که زردالو دي که ګرینګش دي که سنتروزي دي که رومیان دي که بینډۍ دي که بانجان دي ټول شیان بس دلته خرڅېږي کوم شیان چې د کندهار دي په هغه موجود لري هغه ټوله دلته خرڅېږي ښه ستاسو په فکر دلته څونه کسان بخته تقریبا د دغه سایوان لاندې تر دغه سایوان لاندې تقریبا 2-4 کسان اخته دي دا وینې دا دغه نو بیا هر یو خپل 15 کسه 6 کسه اول زه یوازې یم مقصد دلته ما سره مقصد 15 کسه 14 کسه کار کوي نو دا یې وسره بس 2 کسه 3 کسه 4 کسه 15 کسه دا یې وسره بس کار کوي هغه سیسه سره واخې بیا 200 در 300 انسانان هم ډېرېږي دغه سره هغه د دوی سره چې ثبت دي دوستانو هغه 2 کسان دي نو بیا د هغو سره هر چا سره 2 وړونه 3 وړونه یا انډیوالان ورسره چې تقریبا 200 کسان ته رسېږي چې دا د یوه سایوان لاندې کار کوي نو ماشاءالله ډېر کسان د په کار اخته دي د پاکستان هیواد شان دلته اوس ډېر دی که خپله د کندهار یا د بل ولایت یا د بل ولسوالۍ شان ته ډېر دی یا د نور د افغانستان شان ډېر اوس خو د کندهار پیلن سیزن شروع دی د فراه د پر ختمېدو دی هلمند شروع دی اوس نو کندهار هم پر شروع کېدو دی دا نور د خپل د وطن شان ډېر د افغانستان اوس د پاکستان سره موږ یو خالي ام لرو بل پر دنیا شی نه لرو بینډۍ هم موږ خپلې لرو هر شی خپل لرو تر مخه به موږ په سل کې بیا پیسه د ګرده د پاکستان څخه کول 10% به موږ اوس په سل کې 10% د پاکستان سره موږ دغه کوو د 90% موږ ګرده د افغانستان سره دی اوس د فراه سیزن دی دغه را شروع دی بیا هلمند دی بیا کندهار دی بیا کلات او غزنی دی بیا ځاب سي دغه دی لوګر و دغه دی وردګ دی برخو نو زه دغه د کابل پورې فراه خو جلال آباد هغه سره شروع دی پر دې طرف دا د فراسه دغه مخ دغه شروع دي یعنې اوس انشاءالله زموږ ملک خپله میوه هم لري او د ښار البته د ټوله ولایتو خلک وزرولی سي او دغسې هر څه چې دي دلته ټوله ستا موجود دي تاسو خپله دلته څونه شیان خرڅوئ موږ خپله دلته ګر شیان ګوره دغه بینډۍ و رومیان و بانجان و دغه شیان ګرینګش چې پلم دي و الوچي دي و دغه شیان بیا انار و انګور دي بس پر دنیا یو شی دی هغه ټوله خرڅول دي موږ سره بس 10 کسه کارګر اخته دي نور دغه میرزایان دي بس کر سره اخته دي بس ښه کار پر جوړ دي بس ښه ډېر د غوره او مارو کډو پر دنیا د کندهار شی او د افغانستان شی دی ټوله خرڅول ډېر ښه دا هم راته ووایه د پخوا په پرتله باید څنګه د ګران سوي دي ارزانه سوي دي چونکې اوس یو څه اقتصادي وضعیت د خلکو ښه نه وي نه نو بیا هم دلته دغه شیان څنګه دي ګران دي ارزانه دي شیان خو په اصل کې اوس د نور د وطن شیان چې دي دا موږ د وطن کې تجارت سره هم بیا هغه د شاید معلومات وکړو سره دغه وکړو موږ شیان چې دي په دغه بازار سره په دا یوه شي سره موږ شی پروش نه لري چې دی بیا دغه دی بیا
نرخه دي هغه په دې وجه چې دوی بیا تاله دي زموږ د بس ختایسته دي یا کڅوړه ده یا کارټن دی یا دغه دی نو په دغه شي سره زموږ شی ډېر بیا نرخه دی ډېر بیا دغه دی چې دا اوس تاله ته وبلېږي کیلو ته وبلېږي دا وتا کې تجارت او ښاروالي موږ سره دا کومک وکړي چې زموږ شی په تاله سي نو بیا ګرده شیان مو په فروش رسېږي هم ګرده تجاران مو هم پیدامن کېږي موږ هم پیدامن کېږو باغوالان مو هم پیدامن کېږي اوس موږ ګرده دغه چې دی یا کارټن وړي یا کڅوړه وړي یا د شی موږ ته فالتو مصرف راسوړي نو دا چې اوس په ترازو سي بیا مو کور والا خوشاله دي ګرده موږ ګرده سره خوشاله اوس ګرده باغ چې حساب ورته وکړي 2 لکه جوړې کړي 50,000 د کارټن سي دغه پاتې سي په کارټن کې هغه نیمه ګرده برته سره دغه سي سولوشن یا دغه شی دی نو موږ فالتو مصرف هغه کې روان دي چې موږ شی په تاله سي بیا ښه پروش لري بالکل او دغه بیا تاله شی هغه کمزوري وس دوه منه شی په 400 خرڅېږي موږ د یو من ورچولې هغه په 1.5 خرڅېږي ډېره مننه ستاسو څخه هغه څه دي دوستانو چې ډېرې مو خوړلي دي او اوس به هم خورئ موږ خپل هم خورو پټاټې د دغه ورور سره به د زړه خواله وکړو ستړي مه سې ورور ستړي مه سې ورور سهال شه په خیر خیراتي ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ فکر کوم پټاټې خرڅئ او دا پټاټې خرڅو شاوخوا وګوره ګرده پټاټې دي خرڅوی پیاز دي پټاټې دي خرڅوی داسې ما وخت داسې فکر کوئ چې دا پټاټې به وخت ګرده خلاصې سي ورکې به سي خو لا هغه د غوښې په بیه دي که یا ارزانه انشاءالله ډېر ارزانه دا دونه ډېر خلاصېده نه لري ښه او دا بیخي ډېر ارزانه دا هر څه دا پټاټې ارزانه په افغانستان کې چیرې کره کېږي دغه ځای درته معلومېږي چې جي اوس جلال آباد دا خړې ګونۍ چې بیا راځي هغه د پاکستانه دي دا زموږ څه کندهاري پټاټې دي ښه کندهاري دي او جلال آباد چې کندهاري پټاټې دي غنداوي هم راځي ښه ایراني هم راځي د 4-5 ځای ته راځي په دې کې یو رقم ما وړي دي هغه داسې سري او یو رقم مې وړي دي دغه دي نو نه پوهېږم چې ډېر وخت کې مې پټاټې وي چې ژر خرابې نه سي هغه چې پاکستاني ډېر وخت وي او کندهاري چې هغه لږ وخت وي نازکې دي هغه نازکې دي ژر رنګ اړوي ښه ډېر ښه من یې په څو دی من یې د دې پاچا غواني یعنې دا خلطه خو من ده دا کابلي 1 کیلو دي ښه په 120 غواني یعنې 1 کیلو که 8 کیلو سي 120 غواني کېږي ښه تاسې په څو ورکوئ پاچا غواني من درکوم و نو په بازار کې ممکن په 90 یا په 100 افغانۍ چې هغه لس بازار دی دا مارکیټ دی او خو زه دغه هملته یو لسۍ شلې هغه باندې ګټي خامخا ګټي بالکل ښه څونه وخت کېږي دلته کار کوې یاره د لس کاله کېږي ښه ډېر وخت کېږي هغه مې کار دی بل کار نه کوم کوای نه کوای سم دې کار څه څونه خوشحاله بیخي زیات خوشحاله ښه بیخي زیات نور ځوانانو ته دې څه پیغام دی چې نور ځوانان هم راځي هغه پیاز پټاټې خرڅ کړي ښه ارزانه بل شي خو داسې ارزانه نشته دا راته ووایه د ورځې تقریبا مثلا دا سپاټکل دا خو پټکل نه کښې اوس یو ورځ ډېرې پیدا سي ورځ لږ پیدا سي بیا هم څو پیسې داسې پیدا کوای سي دغه روزانه پیدا کېږي 500 700 800 د زرو پورې پیدا کېږي روزانه پیدا کېږي کابل نفر هم در سره یا یوازې زه ماشاءالله ماشاءالله ونه داسې چې به 700 1500 پیدا سي له د میاشت 15000 افغانۍ کېږي په چا خلاص نو یو خاطره هم راته ووایه تر څو لیدونکي خوشحاله سي وخندي یا یوه ټوکه دې زده یې خیر پروا نه کوي یوه ټوکه هم ښه ده خاطره خو نو داسې د ورځ پیاز ډېر زیات ګران شوه بیخي من په 200 افغانۍ شو د پیاز جالو ته اخري خښتې ور اچولې ول پیاز ګران دي مابین ته خښتې ور واچولې نو دا خچره په موږ رااله موږ خښتې پر موږ د خرڅ کړي پیاز خرڅ کړي نو بیا موږ څنګه ولیدل نو چپا مو کړو ولیدل ښه نو بیا هغه کس نه کوي پیدا یا دا خدای مخلوق چې راوړي جالبه ده ونه چې د ګرانۍ خبر سوله هغه خښتې ډبرې ور اچولې ول پیاز ګران دي په دا رقم یې سر راګرځوي ښه ډېره مننه خوشحاله اوسه خیر اوسه مننه سلامونه ستړي مه سې ورور وعلیکم السلام څنګه یې ښه ورور په خیر قراري ده ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ نوم دې راته ووایه نوم مې خیرالله دی خیرالله جان سترګې دې تورې کړي دي اوکې اوس سترګې شوقیانې چې تورې شوقیانې هسکه خوږېږي یا شوقیانې ښه ډېر ښه څه خرڅوې دلته مارکېټ دلته وږه او پیاز خرڅوم وږه او پیاز وږه خو نه هغه څه دي چې څوک یې وخوري دغه ټېغې فکر کوم یو څه داسې یا هغه په انسانانو کې فرق شته ښه اوکې نور مشکل نه لري هېڅ مشکل نه څونه وخت کېږي دلته وږه خرڅوې
تقریبا 8 کاله کېږي. جلبسته که منبسته؟ هر کم یې خرڅو. جلبسته په څو دي دغه جالونه؟ دا فرق لري په 900 په 600 په 900 په 1000 روپۍ. خاصیت یې څه دی چې دونه ګران دي؟ د کومه ځای څخه راځي؟ دا زموږ د خپل افغانستان شی ده. ښه. بل ځای څخه نه راځي، موږ یې خارج ته ورکوو. ښه دلته ډېر مصرفونه کېږي، په دغه خاطر ګرانه ده که څنګه؟ یا دا خو قیمتدار شی دی، ښه شی دی، نو دا خو دنیا ته ځي. داسې نه دي چې اوس په دې ځای کې واسه پوره کېږي چې مالېږي دلته. موږ ګر دنیا ته ورکوو. څو نفر اخته یاست په دا کار باندې؟ په دا ځای کې تقریبا 20 کس اخته یي. دغه د وږه په ځای زما سره 20 کس اخته یي. ښه ډېر ښه ماشاءالله. ورځ څو جاله خرڅوئ؟ د ورځې داسې وخت راشي موږ په 2 ورځې کې یو ټیلر خرڅوو. ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه. نو دا هم راته وایه دغه 20 ځوانان چې دلته اخته یاست دا به مثلا ماښام چې کور ته ځئ 200 روپۍ به وړئ د خیر سره؟ داسې دا کارګر چې وړي 600 500 400 افغانۍ وړي. ډېر ښه ماشاءالله ماشاءالله. ډېر د رزق او د روزۍ او د برکت ځای دی چې 500 افغانۍ پیدا کړي، خو ډېر ښه دی. ډېر ښه. خدای دې ژوندی لره. یوه خاطره هم د خپله کاره سره راته ووایه، یا یوه ټوکه راته ووایه چې مثلا د ملګرو کې دې پر یو چا باندې داسې کولی شې مهرباني؟ داسې خطره نه لرو، داسې ټوکه نه لرو. ټوکه هم نه لرې؟ څه پیغام لري لیدونکو ته؟ هېڅ خو بس هر یو داسې دی چې د خپل په کاروبار کې دی سم صداقت کار وکړي. بس ډېره مننه. دا یوه سره چې دونه خلک اخته سي یا کاروبار ډېر ښه دي. ونو چې د یوه کس سره یو کس دونه کار شروع کړي دغه سره 10 کسه نور اخته وي، یعنې 10 کوره په کار باندې اخته سوله. نو خدای مهربانه دی، هر یو به انشاءالله داسې کار شروع کړي چې 10 نور اخته سي. ډېره مننه ستاسو. خیر سي. دغه ځوانانو سره خو غږېږو چې دلته کارونه کوي او هغه داسې کارونه چې مثلا 10 یا 12 کسه نور هم ورسره اخته وي. اوس په دغه چا سره وغږېږو چې دی د هغو کسانو سره اخته وي. نو د ده سره به زړه خواله وکړو، دی ماشاءالله ښه ټینګ اخته دی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. تر منشا بخیر یم، بخیر حالت دې بخیر دی. خوشحاله اوسې، جوړ اوسې. ښایسته نوم دې څه دی؟ خان محمد. خان محمد. و خان محمد دلته څونه وخت کېږي چې کار کوي؟ تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار کوم. ښه د کندهار اوسېدونکی؟ و د کندهار اوسېدونکی. روزانه درکوي که یا دغه جالونه چې ډکوي پر دغه پیسې درکوي؟ دغه جالونه چې ډکونه پیسې راکوي. پر دې باندې څو درکوي؟ 15 افغانۍ. 15 افغانۍ. څو جاله ډکوي تقریبا؟ بس 240 جاله ډکوم. ماشاءالله ماشاءالله. دې هغه خپله روزانه برابر و خیر. و ښه څونه خوشحاله دی د خپله کار؟ ډېر خوشحاله یم. و ډېر خوشحاله. نور مخکې څه کارونه کړي دي؟ نور مخکې مې سبقان ویله. ښه سبقان دي ول، اوس دغه کار ته راغلی. و خدای دې ژوندی لره، ته کار وکړه، کومک در سره وکړه. مننه. خیر اوسې، جوړ اوسې. خوشحاله اوسې، جوړ اوسې. په پلاستیکانو کې داسې معلومیږي څوک چې وایي بادرنګ دی خو دا دی مارو کډو. تاسو به هم ډېر خوړلي، ما هم خوړلي دي، ښه ذایقه لري او ښه خوند لري. ستړي مه سې ورور. څنګه بخیر خیرات دی؟ ژوندی اوسې. ښایسته نوم دې راته ووایه. عبدالرؤف دی نوم. عبدالرؤف په تخلص لري که بس دغه نوم؟ یا عبدالرؤف خاکسار. خاکسار. و دغسې یو خاکساري غږوه ده. خیر ولې نه غږوه؟ عبدالرؤف جانه دغه مارو کډې چې څونه دلته پراته دي دا ستاسو دي؟ و دا زموږ دی. و یوازې ته یې که د نور وروڼه مخته کړي دي؟ یا نور وروڼه مې هم دي، 2 وروڼه مې راسره اخته دي. د کومه ځای سره وړئ؟ دا له بله مارکېټ سره وړو، دا میرویس میني مارکېټ سره وړو. ښه دغه ځای څه تاسو خپله راوړئ که هغه یې درته راوړي؟ هغه ځای چې موږ راوړو موږ یې ورې رانیسو بیا یې خرڅوو. ښه که دا هم راته ووایه دغه د مارو کډو دغه یوه خلطه په څو ده؟ دغه یوه خلطه په 80 افغانۍ، په 80 افغانۍ، 15 افغانۍ. څونه به پکښې تقریبا؟ یاره 1.5 پکښې کې دي. ښه ډېر ښه. بازار یې څنګه دی د دغسې شان؟ بازار یې ښه دی، یو ورځ کښته یو ورځ پورته وي، دا رقم بازار دی. یو ورځ په 80 بله ورځ په 50 بله ورځ په 40 بازار یې دا رقم دی. ښه ډېر ښه. څونه وخت کېږي چې دا مارکېټ ته راغلی؟ تقریبا یو 6-7 کاله به مې کېږي. ډېر یعنې دلته اسانتیا درته ده، خلک راځي سودا به کېږي؟ و راځي خلک راځي سودا یې ورکوي، که یا رقم خلک راځي سودا یې کوي. ښه ستاسو لپاره دغسې مارکېټ ښه دی که یا داسې یوه مثلا د بازار و خودروایي و خواته یا داسې یو ځای کې مې جګۍ درلودللی؟ خو نو د ژوند خواهشات یې څوک وایي چې مثلا بیخي د مارکېټ زما وي، خو نه ته په خپله چې مثلا دلته یوه دغه ځای ښه دی که یا چې داسې یو لرې ځای م یا دغه ځای موږ ته ډېر ښه دی. موږ دلته د بله مارکېټ شیان راوړو، دلته خواري کاږو. دا ځای موږ ته ډېر بېل دی، تر دورایې، تر بازار، تر ریړۍ، تر هر څه موږ ته دا بېل دی. اوس زه خو خپله به شخصي نظر دا وایم بې بله په دې علم بې دی چې خلک مثلا هر څوک د یو شي دپاره راځي، هغه د دی هر څه ترلاسه کولی شي. نو د دې ورور سودا هم کېږي، د پیاز والا سودا هم کېږي، د وږې والا سودا هم کېږي، دغسې ټوله.
اوس نو یوه جالبه خاطره م راته وویل وروره دغه ځای سره روان یو د خلکو سره مرکې وکړه نه یوه ټوکه راته وویله نه یوه خاطره راته وویله خو ماشاءالله د دې ځای ډېر باجرته ځوانان دي ښه خبرې کولی سي نو ته یوه ټوکه راته وایه خاطره راته وایه څه چې دې زړه ولاکه شی خو بس د هغه کیسه ده نو هغه بله م راته ویله هغه بله م راته ویله ولاکه مې زده یي ولاکه مې یوه خاطره لا یو شی خو ناتمن راته ووایه ولاکه مې شی ما ته په دواړه زمزمه وکړو صحیح دی مګر نور ما ولاکه شی لاس دی ښه و بس دغه ماروته ناست خرڅوي نور د ولاکه مارو څه کومه داسې دغه لرې خاطره لرې څنګه خاطره داسې خندونکې چې مثلا هغه ستا نه هېرېږي یو ورځ مثلا پخ کړي دي مالګه دې نه ورچولې یا مثلا د مالګې پر ځای دې بوره ورچولې خاطرې خو نه بېلابېل د ژوند ټوله خاطره ګرځېدلې دي خو یا چې تا ته ډېره جالبه وي وایي ورځې مې یا مالګه وراچولې یم یېرې نه دی یا مو ډېره ورچولې یا مې ډېره وراچولې دلته بیا خلک نه خوري داسې خلک د ډېره مالګه خوري داسې خلک د نه خوري مالګه و د دوی طبیعتونه خو نوم نه نیول کېږي و د شل کمه خلک راځي ډوډۍ خوري را سره نه دی څوک وایي دا مالګه ډېره ده څوک وایي کمه ده څوک وایي سره کمه ښه ډېر ښه په وروستۍ کې د پیغام څه دی ځوانانو ته مثلا لیدونکو ته چې همدا اوس ما او تا ویني پر کیمرا باندې ټلویزیون باندې والله که نه څه درته ووایم نور ولاکه شی راز دی ښه بس د هغه دې م کور ودان چې دغونه مجلس دې را سره وکړئ نو ډېره مننه مجلس خود سره کوو هر څه هر وخت یې موږ خدمت کوي خدای دې ژوندی لره ډېره مننه ستاسو خیر یاست صورت ستړي مه سې ورور څنګه یې وروره ښه یې خیرات دې په خیر یې جوړ روغ شپې ورځې په خیر ځې ژوندی اوسې خوشحاله اوسې نوم دې راته ووایه نوم مې محمد هاشم دی راسه ځه مه داسې نه چې ورور زه روان یم ته راسه روان یې محمد هاشم وروره څنګه شکر دی الحمدلله ته ښه یې په خیر یې ژوندی اوسې څه خرڅوې دلته دلته خو دغه زموږ د میوې مارکېټ دی ګوبیان دي بېنډۍ دي تورۍ دي مارو دی ښه دا څلور سره دا جدلې بس جم پراتم دي د خیر سره اول د دغه دا چې زما ډېر خوښ دی د ده په اړه و دا زما انډیوال د ده په اړه راته ووایه چې په څو دخل ته په څو د کومه ځای درته راځي دا خو نو شکر دی الحمدلله زموږ ته خپل دی هېواد دی نو په خاطر د دې سره د نورو هېوادو غیر دا ځای ځان سره رسولی اوس ګرمي ده نو بس انشاءالله دا زموږ ته د هېواد دی په دې کې ښه و بد شته دغه شان یې من په اتیا او په اویا افغانۍ یو ښه زورور شی چې بیا یې هغه په 100 جې ښه خرڅېږي ډېر ښه او بېنډۍ هم دي فکر کوم بېنډۍ هم دي و بېنډۍ خلته په څو ده کندهارۍ سیزن دي په دې کې دغه یو من خلچېږي په 200 افغانۍ یې موږ ورکوو او پوره یو من دي یعنې په دې کې انشاءالله کلک او غټ دا موږ په ضمانت ورکوو انشاءالله کوم مشکل نشته پکښې تا وویلې چې کندهارۍ دي د شنو خونو دي که یا دغه ساده مځکو یا دا زموږ ته د ساده مځکو دي د شنو خونو هغې خونو دلته اوس نشته او په هر صورت پلسټیکیانې شته دا بیا دغه پسرلیانې دي نه ښه ډېر ښه او تورۍ هم زما ډېرې خوښې دي خو په دوی کې بیا یو رقم زوڼې راځي هغه پنډې پنډې نه دي هغه غټې غټې زوڼې هغه یې لږ څه په بره مشکل جوړ کړي دا خو تورۍ چې دي د بچیانو خوراک دي زموږ ته په اصطلاح سره لږ څه ګران هم دي دا اوس هم در ګورشانو ګرانې دي خو خبره دا شی ده چې دغه جلا تخم دی هغه زموږ ته وطني او کورنۍ تخم هغه جلا دی نو دغه چې دي دا ډېر ښایسته تورۍ دي یعنې ښه خوند هم لري غوړې غوړې معلومېږي دا خو مو اول موټر شي ته وړې نه یا هلته دغه پالیس چې وربو باره اوبو کې نه کې غوړې ورې لکو باره ښه ځان خپل دغه ور سره زده کړي دي څه بولي تورۍ په څو دي پلاستیک هغه هم په دغه 200 په 190 افغانۍ دغه رقم دي اوس یعنې اوس را ډېرې سوي دي چې نه یې بیا دا په 300 هم خرڅېږي ښه ډېر ښه ګوبۍ سو تورۍ سو بېنډۍ سو مارو کټو سو نو دغه څلور شان ته دلته خرڅوې خپل د کار سره ډېر خوشحاله و خود خوشحالي ولې نه یې خوشحاله ځه هم راته وایه ماښام څو پیسې وړې کور ته ګټه ما ته قرار ووایه قرار درته وایم بلا د چا پر چا مول ګټو تاوان چې سره ورور هغه خو دي یا اصلي چې څو وړې ګټه څه یاره څه درته وایم بس در زري کم نه یې کړلې اوس نه په زور راته وایه اوس په زور راته وایه چې 200 وړم خدای دې ژوندی لره ټوکې مې در سره وکړلې یوه خاطره لرې یوه پیغام لرې یوه ټوکه لرې ویې وایه چې دوستان وخاندي والله خو د چا پر چا مول ته بیا راسه ولاړلې یا نه یم درته کړلی نږدې یم ښه څنګه ټوکه درته وایم ټوکه دې زده ده څه چې دې زده ول څه چې تیار یې هغه د یار یې او پیاز دی په نیاز دی خاطرې خو نو دلته هره ورځ پر موږ خاطرې راځي او هغه خو خامخا راځي د چا پرون دلته یو نه کې د ماروګان کښت وه ښه نو زه پسې ووتلم داسې را مې نیوی یو موټر دلته چې مې راوړی د چا په اصطلاح نور هم پسې رالل ښه پسې را ډېر سو ما چې ول ګټه به وکړي هغه لږ څه تاوان خامخا په ژوند کې ګټه او تاوان راځي نو ستا څخه ډېره مننه دغه زما انډیوال خرڅوه خوږه خرڅوم ولې نه د خدای بنده کې ته غواړې خدای دې درسره شاد اوسې خوشحاله اوسې قربان سم یا زه چرکۍ وړم دونه لاس بیا ارزانه درکړه ښه ډېره مننه
په دې خاطر کښېنستلو چې دغه د نانا بوی ډېر ښه لګېږي نو د دغه ورور سره وغږېږو. ستړی مه سې ورور. ستړی مه شه، ښه په خیر یې، شپې ورځې په خیر دي. خوشحاله اوسې. نوم دې راته ووایه. عبدالرازق دی نوم. عبدالرازق جانه دغه ترکاري ستاسو ده؟ هو دا د کومو مامتو څخه ډېر درته راوړه کېږي؟ دا نه د ملجاتو د بایپاسو دغه علاقو څخه ډېر راوړم. ښه ماشاءالله. فکر کوم ته دلته ډېر کار نه کوې ځکه داسې ښه اوچت راته کښېنستلې. کار لږ چې نور کوي ته دغسې یو سرخیل خو نه یا شاګرد یم بالا خو ماشاءالله کار ورسره کوو. و چې څوک کار هم کوي او د ځان دونه خیال هم ساتي دا بیخي ښه خبره ده او هر څوک باید د ځان خیال وساتي. داسې راته ووایه چې څه ډېر خرڅېږي په ترکاریو؟ په ترکاري کې ګر شان خرڅېږي ورته نو د ګرد شان بازارونه ولاړ دي دوبی دي نه زموږ سیدن بیا په ژمي کې ښه ده په ژمي کې ډېر و چې ژمي سي بس موږ سیدن اوس خو اوس سپینه مرلۍ نشته سبزی نشته نه سره چېرته سرې مرلۍ و جامبو شی را نشته په ژمي کې دا ګرد جزام پرایي. خو زما خپله دغه هر څه دغه کوم ترکاري چې د هر ماښام چې ځم یو څه وړم ځکه ښه خوند راکوي نو نه پوهېږم د خلکو بیتونه جلا دي کېدای شي هغوی په ژمي کې ډېر هو دا په ژمي کې اوس ترخم ده په ژمي کې بیا ښه ښایسته شي هر شی ښه نازک اوس ترخه ده ګرد ترکاري. څونه وخت کېږي چې په دا کار باندې اخته یم؟ په دا کار باندې تقریبا چې مارکیټ جوړ شوی دی پاکه سوي. ښه نو خو ماشاءالله ډېر وخت کېږي بس هغه یو روزانه در باسي؟ و بالا شکر دې د خدای سره یو ژوندی پر پیدا کېږي. اوس نو یوه ټوکه راته وایه خاطره راته وایه مجلس خو معلومات خو مو ډېر وغوښتله اوس به ستاسو یو ټوکه واورو ځکه ماشاءالله داسې ښه کندارۍ شفتي م راته کړی دی د خیره سره. خاطره راته وایه. زه پوهېږم ځکه ما چې ده ته وکتل اول سر یا ټوکې چې مو زده وایي یو خاطره راته وایه. خاطره خو نه دغه د انډواله برق نشته ګرمۍ دغسې کړي یو پخ کړی چې برق مارکیټ ته راکش کړي او کولر پنکه به په ولګوو داسې کړي. یعنې دا خاطره تا ته خندونکې ده که ژړونکې؟ یا دا راته خندونکې نه ده نو چې ته خوشحاله یې نو بیا دې نه وي دا برق او دا پنکه دې هم نه وي. نه زه خوشحاله یم خو په خپل حال کې والا خوشحال وي که ګرمي وي که یخ چې یخ بیا ښه پناه کوي نه چې هوا څه یخ ژمي کې بیا څه کوې نو؟ په ژمي کښې بیا بس ایسي پیدا سي او صندلي او بخاري ایسي صندلي او بخاري ایسي مې صندلي مې بخاري مې دا نو هغه څه ورته وایي بس خدای دې ژوندی لره. په مجلس کې لا چې 5-6 ملګري ناست دي یو مثلا ډېر خوږ یو ډېرې ښې خوږې خبرې کوي یو دانه ډېر تریخې اوس تاسو وینئ دا بانډۍ بانجڼو دې شیانو کې دا ترخه مرچک هم شته او دغسې اخواته کرم شته چې کرم هم دوه رقمه دی ځکه ځینې کرم ورته وایي ځینې کرپوکې ورته وایي او دغه زردکې هم شته. ته ستړی مه سې. ستړی مه سې وروره جوړې په خیر یې ژوندی اوسې. نوم دې څه دی؟ نوم یې محمد رفیع دی. محمد رفیع وروره څه خرڅه دلته د خیر سره؟ دلته خو نو مرچک چې شمله مرچک چې زردکې دي کرم دی ګیلاس چې او داسې نور شیان دي. ښه دغه مرچک خو فکر کوم بویه له ستریخ رامعلومېږي دغه ترخه مرچک دی. دا ترخه مرچک چې و دا په څو دی دا خلطه؟ دا خلطه په 320 افغانۍ ده. په 320 افغانۍ ما ته خو چې څوک په سوغات راکوي لا زه نه غواړم ولې چې زه بیخي اساسیات ورسره لرم. خیر دا خو ځینو خلکو بیا ډېر خوښ دي که نه او هغه خواږه دي؟ و هغه خواږه دي. خواږه لا بیا هم ښه دي څه لاره وړي. ښه دغه د زردکو کڅوړې په څو دي تقریبا؟ دا په 1.5 افغانۍ دي. ښه تاسو دکاندارانو دکاندارانو ته په 1.5 ورکوو نور چې یو داسې کورنۍ ګراک راسي هغه ته په 1 او داسې ورکوو. ښه ماشاءالله دلته ډېر شیان خرڅوئ. څو نفره یاست دلته اخته یاست په دغه کار؟ دلته خو نو موږ 4 کسه اخته یو ورونه یو. ښه او 4 کسه مو شاګردان دي. ماشاءالله او ډېر ښه داسې موقف دی چې مثلا دا لاره موږ ته راخلاصه دا لاره موږ ته راخلاصه ده. اوس نو بیا دا راته ووایه چې مثلا ورور دې وانه اوري څو کټې د ورځې؟ د ورځې خو نو دا خو نو د مارکیټ کار دی. قرار راته ووایه چې خلک یې وانه اوري. بالا خو نو داسې ورځ راسي ماښام چې ته ځې څو دې ګټلي تقریبا؟ ماښام نو موږ داسې حساب نه ورته کوو خو 15,000 شپږ مو ګټلي او 40,000 په 3 ورځو کې تاوان کړي. زه خیر دا خو نو په ژوند کې راځي. خدای دې ژوندی لره. ډېره مننه در څخه کوم. یوه ټوکه لرې خاطره لرې چې مازدیګر دې زړه مې نری دې سترګې مه توروه نو خو بالا تا ته پوهېږې. اوس نو ټوکه راته وایه خاطره راته وایه. یا خاطره به درته وایم. خاطره راته وایه. یو ورځ دلته ولاړم په دا لوړ ځای باندې. پر دغه لوړ ځای؟ و دلته نو 2 کسه راغلل تازه د بنایي کار ګچه کوه ګچ کار سره راغلی
نو مخان سره لړلی په ګچ سره خیرن و او خو زما اول واري زه د مارکیټ راغلم معنا تازه مې کاشره کړې دی را تاسو د مشکله سمال حاجي صاحب چې غواړي دی یو بل سره وخت باره وخندل چې موږ رنگونه نه د حاجي صاحبانو دي خو خدای باغ سپین گاچ وکړه په څه باندې لړلی سره خیرن و نو ما حاجي صاحب بس خدای دې ژوندی لره ستا په کار باندې ډېر خوشحاله سم خدای دې په رزق روزي کې نور هم برکت واچو څه خدمتونه موږ درته نه نه ژوندی موږ خواته خدمت خدای دې آباد لره ډېره مننه که زه وغواړم چې پر دې ټوله مارکیټ باندې یا دا ټوله کور کړم نو ممکن په ساعتونو وخت ونیسي خو ښه خبره دا ده چې نن مو دا درته کور کړله بله پلا به د خیره ولاړ سو چیرې هغه میوو ته چې هغه لکه ام دي او هندوانې دي او خټکي دي په دې اړه به بیا تاسو یو پروګرام جوړ کړو نو د همدې پروګرام په خلاصېدو سره ما پټان انتظار ته اجازه راکړئ زه به هم ځم پر خپل موټرسایکل باندې د خیره سره هیله ده چې پروګرام مو د خوښې وړ ګرځېدلی د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ زموږ هدف فقط بس دا و چې د خیره تاسو ته یې کور کړو او در ویې رسوو ډېره مننه ښه وختونه ښې چارې قدرمنو هیوادوالو د نیکمرغه لوی اختر مو مبارک سه هموطنان عزیز عید قربانتان مبارک راغلی یم د مهمند د لوی کندهار د میوې مارکیټ ته چې برق مارکیټ ته راکش کې خو لږ پنکه به په ولګو دا